درنو لیدونکو السلام علیکم. د هیله ټول مروغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو د نورو خپرونو په پرتله په نننۍ خپرونه کې زه غواړم تاسو ته د لمانځه مستحبات بیان کړم چې د لمانځه مستحبات ټولې 25 دانې دي. زه به تاسو ته لاس نن، لاس سبا او 5 هم بل سبا ته بیان کړم. او زه به اوس تاسو ته د درنو لیدونکو لاس لومړني بیان کړم. هیله لرم چې زده یې کړئ. کتل د لومړی مستحب د لمانځه کتل د لمونځ کوونکي دي په ولاړه ځای د سجدې ته. دویم مستحب د لمانځه کتل د لمونځ کوونکي دي په رکوع کې خپل د پښو پنجو ته. دریم مستحب د لمانځه کتل د لمونځ کوونکي دي په سجده کې خپل د پوزې نرمي ته. څلورم مستحب د لمانځه کتل د لمونځ کوونکي دي د تحیت الله په ناسته کې خپل سینې ته. پنځم مستحب د لمانځه ویل د پوره سورت دی په هر رکعت کې بغیر د سورت د الحمدلله نه. چې موږ الحمدلله سورت وایو باید وروسته له هغې نه یو بل سورت هم ټول مکمل پوره ووایو چې زموږ لمونځ سم سي. شپږم مستحب د لمانځه تکبیر د مقتدي ته په کراره سره بغیر د کشول نه. لکه داسې غلط دی الله اکبر باید لنډې وایو الله اکبر. اووم مستحب د لمانځه ایښودل د لاسونو دي پر زنګنونو باندې د خلاصو ګوتو سره چې په تحیت الله کې نو باید ګوتې مو خلاصې وي. اتم مستحب د لمانځه غوړول د ملا دي په رکوع کې. نهم مستحب د لمانځه برابرول د سر دي له اوږو سره. او لسم مستحب د لمانځه پورته کول د سر دي ویل د سمع الله لمن حمده سره. درنو لیدونکو دا ول لس دانې مستحبات چې ما تاسو ته نن بیان کړل. زه هیله لرم چې زده کړئ. زه به تاسو ته لس نور مستحبات په بله خپرونه کې بیان کړم. تر بلې خپرونې مې په لوی او بښونکي خدای سپارم.